چې بدنام نشي را سره د کلیوال یروي چې بدنام نشي را سره د کلیوال یروي زړه کې قسم د زما زکه د وصال یروي چې بدنام نشي را سره د کلیوال یروي زړه کې قسم د زما زکه د وصال یروي او دغه د خلکو په نیتونو باندې پوهه شوله دغه د خلکو په نیتونو باندې پوهه شوله دغه سوالګر سره زکه اوس د سوال یروي او زه داسې نه وایم باران چې زما نه خوښیږي زه داسې نه وایم باران چې زما نه خوښیږي خو ما سره مې د کچه کور د دیوال یروي سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور یم ساجد نادان پرې د امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله ملګرو راغلی یم شیندرنګ علاقې ته چې دلته یو شاعر زموږ یو ملګری شاعر دی ډېر ښه لیک کوي ډېر زړه پورې لیک کوي چې نوم یې دی ساجد اقبال صاحب نو ملګرو وخت مو ډېر نه اخلم ساجد اقبال صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ وایم ډیره مننه ټولو ناول خو زه تاسو د ساجد نادان د ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې موږ له په دا لنډ تنګ وخت کې ټیم راکړو ستاسو هم ډیره مننه کوم ساجد اقبال صاحب لنډ شان پیژنګلو را سره وکړي چې نوم مو څه دی پوره تخلص مو څه دی او د کوم ځای اوسیدونکي نوم مې ساجد اقبال دی او اقبال تخلص سره یادېږم او شیندرنګ باړه کې اوسېږو ډیره ښه ده نو ساجد اقبال صاحب شاعري له چې راغلی نو څومره وخت مو کېږي چې شاعري له راغلی تاسو خو زه خو د ډېر ماشومتوب نه ورسره شوق لرم خو چې راغلی یم 2008 نه د شاعري کوم ډیره ښه ده نو مینوالو سره شعرونه شریک کړي چې مینوال هم ترې خوندونه واخلي او موږ هم ترې خوند واخلو ارشاد جي د چا یادونه هلته در سره و چې تا څه ویل د چا یادونه هلته در سره و چې تا څه ویل ګیلې کیسې د هر وخت پاگل ته رسېدې پسې شعر دی چې لاسونه یې له تن نه تر خپل کوره پورې نه تلل لاسونه یې له تن نه تر خپل کوره پورې نه تلل خبرې یې له دې ځای نه کابل ته رسېدې ډېره مننه لاسونه یې له تن نه تر خپل کوره پورې نه تلل خبرې له دې ځای نه کابل ته رسېدې او له تا نه خو په مینه کې په هیڅ وروستو نه وم له تا نه خو په مینه کې په هیڅ وروستو نه وم له برید څوکې مې نیغې ستا وربل ته رسېدې ډېره مننه له تا نه خو په مینه کې په هیڅ وروستو نه وم له برید څوکې مې نیغې ستا وربل ته رسېدې د غزل مطلب چې پروت دی لا په زړه کې هغه خواب دی او کنه دی چې پروت دی لا په زړه کې هغه خواب دی او کنه دی وچ شوی دی له سترګو نه دریاب دی او کنه دی او ناصحه ما پرې هسې زندګي راټوله نه کړه ناصحه ما پرې هسې زندګي راټوله نه کړه ناصحه ته ور وګوره ګلاب دی او کنه دی ډېره مننه ناصحه ما پرې هسې زندګي راټوله نه کړه ناصحه ته ور وګوره ګلاب دی او کنه دی او بل شعر دی چې زه تو وایا تو خدای رښتیا خبره وکړه زه تو وایا تو خدای رښتیا خبره وکړه چې ټول کلی په تاب سي خراب دی او کنه دی مننه چې زه تو وایا تو خدای رښتیا خبره وکړه چې ټول کلی په تاب سي خراب دی او کنه دی او لبره یې له سترګو نه پرې اوښکې راڅیڅېږي لبره یې له سترګو نه پرې اوښکې راڅیڅېږي چې لاندې ورته پروت زما کتاب دی او کنه دی مننه لبره یې له سترګو نه پرې اوښکې راڅیڅېږي چې لاندې ورته پروت زما کتاب دی او کنه دی او بل شعر دی چې دا څوک دی دا سړی زما خو یره ترې نه وشوه دا څوک دی دا سړی زما خو یره ترې نه وشوه د یو څنګ ته ټوپک بل ته رباب دی او کنه دی ډېره مننه دا څوک دی دا سړی زما خو یره ترې نه وشوه د یو څنګ ته ټوپک بل ته رباب دی او کنه دی او ما څه شی درنه غوښتې او تا څه شی راله راکړو ما څه شی درنه غوښتې او تا څه شی راله راکړو ته خیال وکړه چې دا زما ځواب دی او کنه دی او ما زړه ورله ورکړی دی او زړه زه ترې نه غواړم ما زړه ورله ورکړی دی او زړه زه ترې نه غواړم د مینې خو همدغسې حساب دی او کنه دی مننه او زه مینه کوم زه پکې ګناه او ثواب څه کړم زه مینه کوم زه پکې ګناه او ثواب څه کړم ته څه وایې اقباله چې ثواب دی او کنه دی ډېره مننه چې زه مینه کوم زه پکې ګناه او ثواب څه کړم ته څه وایې اقباله
چې ثواب دی او که نه. دوه شعر ویم چې له بره نه راوغورځېدې څه در باندې وشول، د بره نه راوغورځېدې څه در باندې وشول، ته ډېر په ځان مغروره وې ډېر ښه در باندې وشول. ډېر ښه بیا ووایه. مننه چې د بره نه راوغورځېدې څه در باندې وشول، ته ډېر په ځان مغروره وې ډېر ښه در باندې وشول. او زړګیا د چا اوښکو په تا هېڅ اثر ونه کړه، زړګیا د چا اوښکو په تا هېڅ اثر ونه کړه، زړګیا دومره سخت شوې چې ویښته در باندې وشول. ډېره مننه. د غزل مطلب د انقلابي غزل دی چې د چا د مخه راغللو نظر دی او کشر دی، د چا د مخه راغللو نظر دی او کشر دی، پښتون مې پرې تلاش ولو هنر دی او کشر دی. مننه. او شي سحر چې موږ راپاسو تنه وي او سر یې نه وي، سحر چې موږ راپاسو تنه وي او سر یې نه وي، سحر چې موږ راپاسو چې سحر دی او کشر دی. مننه. او ما نه پېژند مخ یې داسې سوی و بارودو، ما نه پېژند مخ یې داسې سوی و بارودو، ما نه پېژند ما وی چې خیبر دی او کشر دی. مننه. ما نه پېژند مخ یې داسې سوی و بارودو، ما نه پېژند ما وی چې خیبر دی او کشر دی. او بل شعر دی چې د زړه ور مې چې وټکوي زور را باندې راشي، د زړه ور مې چې وټکوي زور را باندې راشي، ور وګورم چې وګورئ دلبر دی او کشر دی. مننه. مننه. د زړه ور مې چې وټکوي زور را باندې راشي، ور وګورم چې وګورئ دلبر دی او کشر دی. او دا نن یې چې په زیړ مازدیګري جنازې لاړې، دا نن یې چې په زیړ مازدیګري جنازې لاړې، په دې خلکو اوس دغه مازدیګر دی او کشر دی. مننه. ډېره مننه. او زه ورغلمه مات منګي پراته و نور څه نه و، زه ورغلمه مات منګي پراته و نور څه نه و، ما وویل چې دلته کې ګودر دی او کشر دی. مات منګي پراته و نور څه نه و، ما وویل چې دلته کې ګودر دی او کشر دی. او بل شعر دی چې د دې ځای نه بیخي داسې اواز راوچت نه شو، د دې ځای نه بیخي داسې اواز راوچت نه شو، په دې ځای کې جوړ شوی یو منبر دی او کشر دی. مننه. او ښکاره پکې د یو بل انسان وینې دي تویېږي، ښکاره پکې د یو بل انسان وینې دي تویېږي، حیران شمه چې څنګه پېښور دی او کشر دی. او اخري مقطع دی چې اقبال یما خبر وي چتول خو مې عادت دی، اقبال یم خبر وي چتول خو مې عادت دی، اقبال یم چت کړی مې خبر دی او کشر دی. ډېره مننه اقبال صاحب. اخره کې ملګرو ته مینوالو ته څه پیغام لرئ، څه پیغام ورکوي مینوالو ته؟ مینوالو ته زما د طرفه دا پیغام دی چې کم شاعران مرګري کم شاعري کوي هغو له پکار دی چې کومه روماني شاعري هغه سره لږه حقیقي پکار دی چې داسې یوه خبره وکړي چې هغه نه خلک فایده واخلي. ډېر ښه پیغام. ستاسو ډېره مننه چې موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو.